مشرکان کې ناستل یو بل ته سرونه ورنږدې کړل او مشوره وکړه چې دا مسلمانان خو تقریبا ختم شو روان دي. ابو بکر پاتې دی رضی الله عنه، علی رضی الله عنه پاتې دی او پیغمبر علیه السلام پاتې دی. نو ګنا خلک د سی وتل کنه او د یو زی تر ټول شو دا خو موږ ته غټه مسلې جوړې کی. یو خدای نه چلته خپل حکومت قائم کې موږ به حمله کوي، زموږ بت پرستی به ختم شي، زموږ دین به ختم شي. دویم دا نه چې دا زموږ تجارتي لار په دغه ځای باندې ده، موږ خو شام د زونو په دغه لار باندې ځو، نو زموږ معیشت به ټول تباہ او برباد شي. نو د یو بل سره کېناست او یو غټ اجلاس یې راوغوښته په دارالندوه کې. او دا دارالندوه چې ورنو دا د دیو داسې پارلیمنټ غونته و، د جرګو ځای و. نو په دارالندوه کې دا ټول مشرکان راټول شو او د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف یو حتمی فیصله کوله چې آخرنۍ فیصله